د 2022 کال د فبرورۍ په 24مه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې پیل نه یوازې د اوکراین برخلیک بدل کړی بلکې ژورې سیمه ییزې او نړیوالې اغیزې هم درلودلې دي. متحده ایالاتونه د خپلې مشرۍ د تثبیت او روسیه هم د خپلو ستراتیژیکو موخو د خوندیتوب په فکر کې دي. بل لور ته که څه هم اروپایي هیوادونه د انرژۍ له بحران او اقتصادي فشارونو سره لاس او ګریوان دي، خو ځینو یې د امریکا لاره خپله کړې او د اوکراین د ملاتړ ژمنې کوي. پوځي او اقتصادي مرستې ورته برابروي او د روسیې پر وړاندې سخت بندیزونه لګوي. له بل لوري روسیه د خپل دریځ لا پیاوړي کولو هڅه او د جغرافیایي او امنیتي موخو لپاره پر جګړې او مشروطې سولې ټینګار کوي. په دې اړه نظرونه پاشلي دي. یوه برخه یې د ختیځ او لویدیځ د زړې سیالۍ دوام بولي، بله ډله یې بیا د نوي نړیوال نظم د راټوکېدو نښه ګڼي. خو دا چې روسیه ولې پر اوکراین برید وکړ، آیا لویدیځ نړۍ واقعا له اوکراین سره ولاړه ده که خپلې ګټې تعقیبوي، او دا ننداره به څومره دوام وکړي؟ سلامونه، وخت مو په خیر. زه یار محمد پاتیال یم او تاسو د څېړنې خپرونه د امید راډیو له 103.7 FM څپو اورئ او زموږ له ټولنیزو پاڼو ګورئ. د بحث ګډونوال دي راسره د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر معین ګل څمکنی او د پوهنتون استاد ښاغلی ذکي الله محمدي. ستړي مه شئ، بحث ته ښه راغلاست. ډاکټر صاحب، د اوکراین او د روسیې جګړې اصلي لاملونه څه کیدلی شي؟ د لوی بخونکي او مهربان الله په نامه تاسو ته او قدرمن استاد ته او همداسې تخنیکي همکارانو ته ټولو اورېدونکو ته د زړه له تلې سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زه په سر کې باید داسې ونه وایم چې د روسیې او اوکراین جګړه دا غلطه ده. د روسیې او د ناټو جګړه په اوکراین کې دا به تر ټولو معقوله وي او سمه به وي. څنګه؟ ځکه چې په هغه وخت کې چې کله شوروي اتحاد راړنګ شو، نو په همغه وخت کې د ناټو سازمان یو څه ویل چې موږ د امنیت ساتنې رول بازی کوو. خو کله چې ورشاو د منځه ځي، دوی نور هم ګسترش ورکوي، نور یې پراخوي او په یوه تېرې کوونکي فاکټ باندې بدل شو دغه. نو څو وارې روسانو د خپله اندېښنه د دوی سره شریکه کړه چې تاسې د موږ لوري ته مه راځئ، یعنې شرقي اروپا ته مه راځئ. خو دوی بیا هم دغه نادیده ونیوه او بالاخره یې د شرقي اروپا په طرف سره یو هیواد یې په خپله غېږه کې رانیوه او غړیتوب یې ورکوه. نو په دې وخت کې بیا هم چې کله پوتین قدرت ته رسیږي، ورلمخه خو ګرباچوف او یلسن دغه دومره مخکښ نه وو، ځکه ویل کېږي چې هغه د غرب سره همغږي خلک وو. نو د پوتین چون هغه یو ماهر د KGB غړی وو، هغه یو ماهر مامور دی، هغه نه څوک غلطولی شي او نه بیخي په چا باندې هغه څه چې مخ یې ټاکلی دی هغه پومني پو دی. نو په دې وخت کې په مینس کې د فرانسې او د جرمني تر مخې او د هغو په ضمانت سره د روسیې او د اوکراین ترمنځ یو تړون لاسلیک کیږي چې لوکاشینکا یې کوربه و. په دې وخت کې بیا په هغه کې څو مسایل وو چې اوکراین باید غیر نظامي وي، غیر اتومي اسلحهونه باید پاک وي، باید هغه په چا پورې ونه تړلی شي او اوکراین پاوز باید راکم شي، یعنې ټولې اسلحې باید روسیې ته ورکړي، هغه کومې ستراتیژیکې اسلحې چې وي. د انرژۍ په مورد هم بحثونه پکې شوي وو چې څه ډول دوی انرژي په کوم ډول سره دوی استعمال کړي، ځکه د اکثریت په اوکراین کې د لویې بټۍ د روسیانو جوړې کړې وي. خو بالاخره غربیانو خو تل دا پالیسي دی چې شرقیان غلطوي، خو پوتین د غلطونې سړی نه دی.
بالاخره وشوه چې کله چې په افغانستان باندې ناټو حمله وکړه، تیری پې وکړه، افغانستان یې اشغال کړو، دلته دوی 20 کاله پاتې شوه. د دې خلا نه روسانو، چینایانو، ایرانیانو، هندیانو ښه ګټه پورته کړه چې بالاخره د پوتین هغه برنامه چې درته ووایم څه برنامه لري، هغه شرقي اروپا ټوله باید د ځان سره لکه پخوا چې د وارشاو په تړون کې وه ځان سره یې ولري، دا نه چې په هماغه رقم ته یو اتحاد را جوړ کړي، لیکن د ناټو د قواو نه باید پاک وساتي، د ناټو په فاکټ کې باید شامل نه وي. نوره که د اروپا ټولنه کې شاملېږي هغه کومه ستونزه نشته. نو په دې سره چې بالاخره په 2014 کې روسانو د کرمیا ټاپو په یوه د ریفرنډم په طرز کې بیا وروسته ټاکنې پکې وشوې، دا د روسانو خاوره وه، روسانو ته بیرته ورسېده. او د هغې نه وروسته بیا ګرجستان سره پورته کړو، د ګرجستان سره هم داسې معامله وشوه چې په طرز کې ابخازیا یو ځای دی او همدغسې یوه جنوبي بله منطقه د هغه هم ترنه ونیوه، په هغه کې روسانو اډې وچولې دي، دوی وردوی تس نس کړه. همداسې د چیچین په مورد باندې پوتین د ډېر پرېکنده رول ولوباوه، چیچین سپاراتیستان یې منځه یوړل، بالاخره چیچین یې بیرته ورغوه، د جوړ کړو. اوس نو خبره دا ده چې پوتین غواړي چې هدف یې دا دی چې دی د شرقي اروپا لکه پخوا چې د وارشاو او د ناټو ترمنځ تقسیمات شوي په دویم نړیوال جنګ کې، هماغه ځمکې دی باید په هماغسې شکل ولري چې د روسان وایي چې موږ سره دې نه وي ولاړې، لیکن مستقل دې نه وي. ډېره مننه. راځو نور باستم بیا. استاد څه فکر کوئ دا جګړه د روسیه او اوکراین جګړې مې هدف ده، دا یوازې د اوکراین او روسیې جګړه ده که نه د لویدیځ او د البته د روسیه پراخ تقابل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پتیال صاحب سلام تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب ته او ستاسو د خپرونې ټولو درنو معززو لیدونکو ته. ډاکټر صاحب ډېر ښه تاریخي اشاره یې ورته ورکړله. که چیرې موږ د 1991 کال نه چې کله شوروي اتحادیه له منځه لاړ، روسیه باندې بدله شو او اوکراین هم په همدغې خلا کې چې ډېری جمهوریتونه د اتحاد جماهیر شوروي نه جدا سو، لکه قزاقستان و ازبکستان، دا اوکراین هم همداسې مستقل سو. اما لانجه د اوکراین په دې کې و چې اوکراین مستقیما د اروپا سره سرحد لري او هلته بیا اروپا د اتحادیې اروپا د غرب سره د امریکا سره نږدې دي. نو دلته شوروي او غرب یعنی شرق او غرب که داسې ورته ووایي، په دې دواړه په دې فکر کې و چې دا ځای باید زموږ تر ولکې لاندې اوسېږي، ځکه روسیه د اوکراین سره تر ټولو اوږد څه لري، مرز لري، سرحد لري چې 2995 کیلومتره. نو دا یو پراخ ځای دی چې سرحد ورسره لري. امریکا غواړي یا غرب غواړي چې دلته که اوکراین د دوی په لاس کې اوسېږي، د خپل رقیب چې تر ټولو غټ رقیب دی یعنی شرق د دې سره نږدې مرز ورسره جنګ کولی شي دلته نږدې. او روسیه نه غواړي چې اوکراین د ناټو غړی سي، اوکراین اتحادیې اروپا خواته لاړ سي او اوکراین د امریکا سره نږدې روابط پیدا کړي، ځکه همدا خطرات چې هغوی پیش بیني کوي، روسیه هم همدا دې نه ډار لري چې دلته باید امریکا رانشي، دلته باید غرب رانشي، د دوی پوځي اډې باید دلته ونه اوسېږي او اوکراین به داسې یو هیواد اوسېږي چې زما تر نفوذ لاندې هیواد باید اوسېږي، لکه تاجکستان او قزاقستان او دغه هیوادونه. اوکراین تر 2014 کاله پورې هغه ولسمشران و چې د روسیې خواته ډېر لیوالتیا درلود او روسیې سره ښه روابط او تعامل درلود، خو چې کله په 2014 کال کې د روسیې مخالف ډله واک ته ورسېده او د دوی تمایل ډېر د غرب طرف ته دی او د اتحادیې اروپا خواته دی، نو دلته روسیه وډار سو. روسیه په دې وډار سو چې که چیرې اوکراین زما د لاسه لاړ سي نو دښمن مې کور ته ورسېد خلاصه، چې زه ورسره سرحد لرم، نږدې د بلاروس هم زه ورسره سرحد لرم، لاهستان کې هم زه ورسره سرحد لرم، نو چې دلته ورسېد یعنی روسیې ته ورسېده. نو دلته دا تحریمونه په دوی باندې وضع کړله، کریمیا جزیره یې ترې ونیوله، نور ځایونه یې چې دونیسک
دی چې په 2024 کال کې چې د دوی ترمنځ جګړه سو او دوه ځایونه یې داسې سو چې هغه خودمختاره هیواد مستقل هیواد څه سو. محمدي صاحب کله نه کله داسې راپورونه موږ تاسو رسنیو کې وینو یا هم ګورو چې اروپایي هیوادونه البته له اوکراین څخه د ملاتړ خبرې کوي. تاسو دغه ملاتړ څنګه ارزوئ؟ 100% باید ملاتړ ترې وکړي. که چیرې روسیه په دغه جګړه کې ګټونکی سي نو د ټول اروپا لپاره یو خطر شو. خطر په دې کېږي چې اوکراین کې د روسیې لاسته ولوېدله یعنې روسیه اروپایي هیوادونو ته نو دننه سو نږدې سوله او اروپایي هیوادونه معمولا د غرب خواته دي. اوس د غرب فیصلې اروپا کې منل کېږي او د اروپایي هیوادونو د کوم رهبران چې لاړ وو سپینې ماڼۍ ته هلته مو ولیدله چې ټرمپ دوی سره څه ډول چلند وکړل. یعنې کاملا دوی د نفوذ لاندې دي، د امریکا نفوذ لاندې دي. نو دلته اروپایي هیوادونه وایي که چیرې روسیه د دغه جګړې ګټونکی سي نو بیا جرأت پیدا کوي، بیا بل هیواد لپاره همدغسې جرأت کوي، د بل هیواد لپاره بیا ټوله اروپا تر دوی نه نیسي. او هلته غرب اروپایي هیوادونو ته وایي که چیرې اوکراین مو د لاسه لاړ نو بیا دلته همغه قصه کېږي چې دلته ټول شیان به د روسیې په ګټه وي. ولې موږ وینو چې دغه خپله اوکراین یو حایل دی. اوس د روسیې ګاز اروپا ته د اوکراین په لاره باندې ځي او اوکراین هغه هیواد دی چې تقریبا 6 میلیون کیلومتره مساحت لري او ډېر زراعتي ځمکه دی. دې ته یې سبد نان به ورته ویل که نه، د اروپا د غنمو دښته یا ډوډۍ ورته ویل کېدله. د څه لپاره چې دلته ډېر ښه زراعت کېدله. دا زراعت کله په اوکراین کې جګړه سو ټول اروپا باندې څه حبوبات ودرېده، غنم ورته نه رسیږي، ګاز ورته نه رسیږي. که چیرې بیا دغه سیمه مستقل اعلان سي بیا دوی د روسیې سره طرف نه دي ځکه منځ کې یو حایل هیواد شته او دوی کولی سي چې ځان هغه بسیاینې حالت ته ورسوي اروپایي هیوادونه. او که چیرې بیا برعکس کېږي د اروپایي هیوادونو لپاره یو زنګ دی. په ټوله کې داسې ویلی سو دا جګړه د اوکراین جګړه نه ده لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل په اوکراین کې ده، د 3 زبرځواک هیوادونو په منځ کې دي. اروپایي اتحادیه یو خواته دی، امریکا غرب یو خواته دی او روسیه بل خواته. روسیې سره بیا چین ولاړ دی، روسیې سره بیا برازیل ولاړ دی، روسیې سره بیا شمالي کوریا ورسره ولاړ دی. نو دا جګړه د نړۍ د قدرتونو جګړه په اوکراین کې دی. ډېره مننه. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې محمدي صاحب اقتصادي برخې ته لږ اشاره هم درلودله، دې جګړې د اروپا پر اقتصادي او امنیتي وضعیت باندې څومره اغیزه کړې او یا یې هم څومره له ګواښ سره مخ کړې ده؟ زه خپله د ولادیمیر پوتین په شتون باندې د هغه په عقل د هغه په فکر باندې زه یو داسې څه قضاوت کولی شم چې پوتین نه تنها مستقیمه جګړه کوي په جبهه کې، لیکن پوتین اقتصادي جګړه هم کوي. اقتصادي جګړه بیا د نظامي جګړې نه ډېره ستونزمنه ده. ډاکټر صاحب تاسو خپل موضوع په یاد وساتئ، لنډه دمه اخلو. درنو اورېدونکو اوس لنډه دمه. د امید راډیو د څېړنې بحث درنو اورېدونکو او کتونکو د بحث دوام ته ښه راغلاست. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. نو دا چې پوتین په څو جبهو کې د خپله جګړه کوي، هم د اروپا په منځ کې او هیوادونو سره دی په شکلو د اشکالو سره روابط ساتي. دی د KGB یو برجسته غړی و. دی چې کله د برلین دیوال ړنګېدو یعنې شوروي اتحاد یا ورساب د منځه تلو، دی په برلین کې په سفارت کې د استخباراتو مسؤل و. ده ته هر څه ساحه ډېره ښه معلومه ده. نو ده وشوه کولی چې غربیان د اقتصاد له نقطې نظره هم په ګونډو کې ده د خپل استقامت داسې وښودلو چې دی د دې په خاطر دی پیدو چې کله ما د جګړه پیلیږي دلته د دوی سره د غربیانو سره دوی به بندیزونه لګوي په مختلفو اشکالو سره. دی د هغې دپاره هم د خپل چمتووالی نیولی و. د چین سره، د هند سره، د ایران سره، د نورو هیوادونو سره لکه وینزویلا سره، همدغسې جنوبي افریقا او ارجنټاین دوی ورله مخه تیاري لرله. دوی د بریکس رامنځته کړی و، دوی شانهای تړون رامنځته کړی و. نو دلته یوه جګړه ده، دا د شرقي بلاک د جوړولو
پیل شوی دی. د هغې ورځې نه چې کله په شانهای کې دغه هیوادونه سره کېنستل د همدغه ولادیمیر پوتین نظریه وه چې راځئ چې یو بلاک جوړ کړو. دغه بلاک اوس د ځان سره نه یوازې د جګړې مسله ده، دلته د ډالر په مقابل کې جګړه هم ده. دوی غواړي چې ډالر د منځه یوسي. پوتین په خپل لاس وښودله هغه څه چې دوی جوړ کړي وو چې د بریکس هغه د راتلونکی بانک نوټ دی. دوی بانک جوړوي، دوی نظامي تیاری نسی، دوی هغه جوړوي، د قواوې به پکې هغلته پکې ځای په ځای وي. دا هر هغه څه دی چې د پوتین د نوښتونو یوه بیان کوي. بل اوکراین، که اوس موږ اوکراین باندې بحث کوو، اوکراین په خپله د ملګرو ملتو د ځمکو یعنې د املاکو په دفتر کې اوکراین نه دی ثبت شوی. دغه اوکراین چې کله 19 د اکتوبر باندې هغه وشوه، د انقلاب وکړو ولادیمیر ایلیچ لینین، په هغه وخت کې یو څه د روسیې نه ورکړه، یو څه یې پولینډ نه ورکړه، یو څه همدغسې د نورو هیوادونو نه لکه بیلاروس شو، همدغسې بلغاریا شوه، کریمیا یې ورکړه چې څو د اوکراین په نامه یو مملکت رامنځته کړي. اوکراین اصلا موجودیت نه لري. نو بیا چې خروشوف راغلو هغه هم یو څه نه څه امتیازات ورکړل. د هغې نه وروسته دا خبره چې خروشوف د منځه ځي بیا پسې پاتې شوه تر نن تاریخه پورې. خو مسله اوس په دې ده چې دلته تر ټولو توره بحیره ډېره مهمه ده چې هغه ټول اوکراین د تورې بحیرې سره لګېدلی دی. ځکه اوس وخت کې د وچه خو یو اهمیت لري، لیکن بحر دوهم اهمیت لري. نو دا جګړه به بالاخره ختمیږي، خو د روسانو په ګټه به ختمیږي. په طرز کې به زه چې څومره فکر په کوم د ناټو تړون د منځه ځي، امریکا، روسیه او چین به په راتلونکي کې دا درې قوتونه وي. دغه یو مثلث به تشکیلوي، ټول هیوادونه به په دوی پسې ورپیوست کیږي. تاسو یادونه وکړه د اوکراین رامنځته کېدل همدلته. له اوکراین سره د امریکا مرستې څه فکر کوئ؟ دا اقتصادي اهداف لري او یا هم سیاسي؟ د امریکایان یو عادت لري او ښه سنجیده خلک هم لري. هغوی هېڅکله زیان نه مني. هغوی غواړي چې په جګړه هم دای پیل کړي او خپلې اسلحې هم پکې وپلوري. امریکایانو اوس په کله چې ترامپ رسیږي د بیچاره زیلنسکي ور وغوښتو خپل هغه ته بیضوي میز ته، ایچا په اصطلاح چې بیا به یې کړو. همغه ځای کې ورته ویې وي چې هغه نایاب توکي چې په اوکراین کې دي باید موږ سره قرارداد وکړي. روی شړلو بالاخره. اوس چې کله هغه په دوی باندې دستخط وکړو، اوس نو د پوتین سره خپلې خبرې کوي. سوال په دې کې دی پوتین ولې الاسکا ته ځي؟ ولې په نورو ځایو کې نه ورسره ګوري؟ ولې په یوه نظامي اډه کې ورسره ګوري؟ بیا ولې پوتین ځان سره موټر وړي؟ دی خپل موټر لري، په هغه کې نه سپرېږي، د ده سره یوازې تان په تان په څړته سالون کې کینی. آیا تر هغه ځایه پورې چې هلته ملاقات کېږي په اډه کې د پوتین او د هغه ترمنځ به خبرې نه وي شوي د ټرامپ؟ اوس خو ټوله جګړه په اقتصاد ده. امریکایان خپلې اسلحې ګوره داسې یو بل حرکات یې وکړ ټرامپ چې موږ د اوکراین سره کومک کوو، خو د اسلحه به په اروپا په اتحاد خرڅوو، هغه به بیا پوتین هغه ته ورکوي اوکراین ته. یعنې دوی خپل جیب نه خالي کوي په دې کې، دوی خپلې موخې لري. خو زه بیا هم درته وایم چې مخکې د پوښتنه وکړه چې روسانو سوریه د لاسه ورکړه، ښه که د سوریې او د اوکراین په سر باندې ورلمخه معامله شوي وي، بیا دا مسایل هم پکې همدې برخې ته راځو، پوښتنه لرو، بیا به انشاءالله تاسو خپل نظر هم په دې برخه کې ولرو. محمدي صاحب، روسیه وایي چې امریکا او ناټو د له کیف سره مرستې ودروي. د مسکو کیف په جګړه کې د ناټو رول په اړه مو نظر څه ده؟ پاتیال صاحب، دلته خو موضوع دا دی چې روسیه ولې د ناټو څخه ډارېږي؟ ولې نه غواړي چې اوکراین د ناټو غړی سي؟ ولې نه غواړي چې ناټو باید دلته راشي؟ ځکه روسیه په دې پوهیږي چې ناټو یعنې امریکا، که امریکا د ناټو نه لرې سو یعنې ناټو هېڅ بېمعناست. غرب یعنې ناټو، ځکه دوه سازمانونه نظامي سازمانونه وو، ناټو وارسا
چې کله وارسا له منځه لاړ د وارسا ښه جایګزین څه و ناټو او ناټو دومره پراخ سو او دومره قوي سو چې نن د روسیې زور ورته په یوازې نه رسیږي. که اوکراین د ناټو غړی شوی وای یعنې بیا هم غرب څه ته ورسېده نو د روسیې سره په مرزه هغه سرحد کې ورسره ورسېده. د دې نه ډارېږي چې ناټو باید اوکراین سره یو ځای نه شي یا اوکراین د ناټو سره یو ځای نه شي. که یو ځای شو بیا د روسیې تباهي او روسیه په دې جګړه کې ناکامه کیږي. وبخښئ استاد محترم، تاسو یادونه وکړله دغه دې جګړې د روسیې او د اوکراین روانې جګړې د ناټو سازمان باندې د دوی پر کمزورتیا باندې څومره تاثیر کړی ده او یا هم د دوی ترمنځ څومره واحد دریځ رامنځته کړی؟ زه په دې باور یم چې دا جګړه د ناټو د تضعیف یا د کمزورتیا سبب نشو، لا پیاوړی سو. فنلند ورسره یو ځای سو د ناټو سره، یو بل هیواد اروپایي هیواد و هغه ورسره یو ځای سو، نو هغه نور هم قوي سو. او د ټرامپ یو څه مو که نه چې یوازې فاونډ به موږ نه ورکوو، نور اروپایي هیوادونه باید د خپل هغه د څه مطابق چې کوم غړي دي په دې کې هغه باید د فاونډ ورکړي، پیسې بودجه هم زیات شو، قوت هم زیات شو او دا جګړه که دغه جګړه کې اوکراین ګټونکی سي د ناټو هغه حیثیت هم لوړ سو. نو د دې لپاره د ناټو قوي کېدلو سبب سو دا جګړه، برعکس د دې چې پوټین غوښتل چې دا باید تضعیف سي، کمزوری سي. اما زه بیا په دې باور یم چې په دې جګړه کې آخر د روسیې دغه دوه شرط هغه عملي کیږي. مجبور دی چې اروپا او اوکراین او امریکا ورسره ومني، یو چې اوکراین به منځ کې پاتې کیږي، نه به د ناټو غړی کیږي، نه به د اتحادیې اروپا غړی کیږي او نه به د روسیې سره کیږي. په منځ کې یو مستقل هیواد به وي، خو اما کار به د روسیې دا چې باید زما تر نفوذ لاندې اوسیږي او دا کومې ځمکې چې ما ترې نیولې دي دا ځمکې باید د روسیې مربوط سي او هغه ځمکې دي چې ټول ذخایر په همدغه ځای کې دي. دا 0% خاوره چې د اوکراین د روسیې لخوا نه نیول شوی دی دا هغه مهم او ستراتیژیک ځایونه دي چې امریکا هم ورسره غواړي. حتی ځینې اطلاعات داسې دي چې امریکا د خپله ټرامپ د پوتین سره داسې تړون کړی دی او داسې ورسره معامله کړی دی چې دا خاوره به 0% ستایي، خو د دې خاورې چې کوم معادن دي هغه به زما وي، هغه باید ما سره اوسېږي. همدغه دوی سره جوړ نه دي. ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړله دا د پوتین او د ټرامپ چې کوم مسیر و دا د 15 دقیقو مسیر و، دوی په 16 دقیقو کې هلته ورسېدل. دوی خپل منځ کې سره ښه تفاهم وکړله، دوی خپل منځ کې ښه سره جوړ سول، حتی خپلې خبرې په یې ومنله. اما زما د پوتین یو څه ډېر خوښېږي، باوجود د دې چې ډېر په دې جنګ کې وځپل سه روسیه، د اقتصادي له اړخه د دوی په دې باندې تحریمونه او د دې په تیلو باندې، خو داسې نو روسیه په دې جګړه کې ډېر زوبل سو. اما یو څه چې په پوتین کې ستا نه تسلیمیږي، ډېره مننه، باوجود دې چې ډېر فشار ترې پرې دی، اما وایي چې زه به په دې جګړه کې چې د کوم موخې لپاره مې شروع کړی و هغه موخې ته باید ډېره مننه کور ودان. څمکنی صاحب، د روسیې د دوما د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس لیونیک سلتسکي هم تېره میاشت ویلي و د یورو اتلانتیک هڅه چې بیجینګ او نوې ډیلي د ثانوي بندیزونو او تعرفو د لګولو له لارې په مسکو باندې د فشار په وسیلې بدل کړي له ناکامۍ سره مخامخ دی. د چین دریځ په دې جګړه کې څومره مهم او توازن یې ساتلی؟ نو چین خو داسې یو مملکت دی چې په ډېرې په چټکۍ سره مخته روان دی. هند هم بیا هم ترې کام نه دی او روسان هم ترې کام نه دي. دغو ټولو د خپلې هڅې سره یو کړي دي. اوس یو تعداد خلک داسې فکر وکړي چې د کوریا نه یې اسکار بوتل، روسان اسکار نه لري. روسان 1 میلیون اسکار لري فعال. روسان دومره قوت لري چې هیڅ دې ته اړتیا نه لري چې یو دقیقه جنګ هم وکړي. یو څو مشخص ستراتیژیک اتومي اسلحې چې استعمال کړي ټول به فلج وي. روسانو کولی شول چې د مینسک د لارې په لووف ښار باندې داسې راښکته شي تر پولینډ سرحده تر ادیسا پورې ځان راورسوي چې بیخي د اړیکه قطع کړي د غرب سره. دا کولی شول، نه یې کول. ولې؟ پوتین غواړي چې ټوله اروپا ماته کړي، د اروپا او د امریکې ترمنځ د اتحاد د منځه یوسي. نښه د همدغه هغوی وي دی موږ تاسې مرکه ناټو به هم د منځه ځي، ځکه نور اړتیا نشته چې روس، امریکا او چین
یوه ګډ هدف ته رسیږي سره یو اتحاد کوي فکر کوي چې په نړۍ کې به موږ د یو مثالث وو پس بیا نو د اروپا د ناټو ته څه اړتیا شته اروپا ته څه اړتیا شته داسې نه ده چې دغه اروپا یوازې به د امریکې په خدمت کې وي اوس جرمني تر ټولو بهترین ښه اقتصاد لري هغه مادي ملک نه دی په دویمه نړیواله جګړه کې یغه نیغه نه ور له مخه دوی ډېر قوي نظامي پتنسیال درلودو همداسې فرانسه در واخله د ناپلیون د وخت نه را په دې خوا فرانسه عادي ملک نه دی اتومي اسلحې لري انګلستان خو د ټولو هغه د 5S هیوادونه چې ورته یې 5 سترګو هیوادونه هغوی کې خو هغه مخکښې دی دی زېږنده دی نو دغه هغه څه دي چې د امریکې سره هم چندان لایق نه لري ځکه هغه چې دی د ټرمپ دی ما کله کله ورخواښ په دې شي چې دی هغه په سیاسي انداز خبرې نه کوي د تجارتي انداز خبرې وکړي هغه رزونه ته نه راوځي چې هغه په کالو کالو د امریکایانو سره پټ پاتې وو دی راوبسي موږ ګټه به یې ترې وکړو په داسې حالات کې نو روسان بالاخره خپل هغه ځای ته رسیږي چې دوی ټارګټ کړی دی اوس دا د ناروې او د ډنمارک یو ځای کېدل د ناټو سره ځکه دا خو د ناټو سره نه وو او اوس د نرویژیان داسې ویریږي چې داسې نه وي چې موږ که د اوکراین نه وروسته په موږ حمله وکړي پرې بلتیک هیوادونه د بالتیکا لاتویا لیتوانیا استونیا دغه درې هیوادونو تر شا کالینینګراد پروت دی چې هغه د روس خاوره ده په هغه کې روسانو خپل ستراتیژیک اتومي راکټونه ځای په ځای کړي دي د جګړې اوږدېدل به د اوکراین پر جوړښت او پایښت څه اغېزه ولري اوکراین زه فکر کوم چې نوره به وي نه دا اوکراین به یو څه خاوره پولینډ اخلي دا تجزیه کېږي دی منځه ځي د پولینډ په نامه مملکت باید نه وي او ځنه به بلغاریا واخلي او نوره به روسانو خپله خاوره ده ولې په څه وخت وړاندې زلنسکي یادونه وکړله او ډاډ یې ورکړه چې تر هغه صحنې پورې به یا تر هغه ثانیې پورې به زه جګړه کوم مبارزه به کوم تر هغه چې خپلواکه هیواد مې نه ترلاسه کړي بیرته مې خپلواکي نه ساتلی نو زلنسکي بیچارهګی ووایي چې زه تسلیم یم خو داسې مورې یو طرف پیدا کوي دا مورې یو طرف پیدا کوي چې غربیان یې ښه وکاروي او غربیان خو د دومره طاقت لري چې د پوتین غونته سړی استعمال کړي نه قطعا نه زلنسکي دی د همدغې دپاره روزل شوی و کله چې ویکتور یوکونویچ یې ترې هغه کړو ته نه په مقابل کې د زیړ یا نارنجي انقلاب یې پرې راپورته کړو نو خو دا زلنسکي د دغې دپاره یې راغوښتو چې دا خو یو نڅاګر دی دا خو یو د تیاتر شو کوله نو دغه سر به کومه ستراتیژي پالیسي ورسره وي چې دی د په هغه غټو مجلسونو کې بحث وکړي دی په حقیقت کې څه نه دی مننه راځو بحث دوام ته بیا درته درنو اورېدونکو اوس لپاره لنډه دمه د امید راډیو درنو اورېدونکو او کتونکو د څېړنې بحث دوام ته ښه راغلاست په بحث کې مرسته سره د سیاسي شعر شنونکی ډاکټر معین ګل څمکنی او د پوهنتون استاد ښاغلی ذکي الله محمدي صاحب میلمانه دي محمدي صاحب که چیرته دا جګړه اوږدیږي د اوږدمهال لپاره د روسیې پر اقتصاد او سیاست څه اغېزې کولی شي پتیال صاحب دا خو طبیعي خبره ده چې که چیرې دغه جګړه اوږده شي او داسې حالت ته ورسیږي چې مثلا دا 10 کاله 15 کاله 3 کاله دوام پیدا کړي نو ته روسیه به نشي کولی چې د غرب په مقابله کې یوازې هغه دوام راوړي ځکه اوکراین اوس یوازې د روسیې په مقابل کې نه جنګیږي اروپایي اتحادیه او امریکا ورسره ولاړه ده او روسیه د خواته ملګري لري خو داسې قوي ملګري لکه اتحادیه اروپا او امریکا نه لري چین یو داسې اقتصادي هیواد دی چې هغه ډېر ترجیح خپل منافع ته ورکوي خپلې ګټې ته ورکوي اقتصادي سیاست د چین داسې دی چې ډېر نه غواړي چې پیسې د لاسه یې لاړ شي او ایران خو په داسې حالت کې دی چې اوس موږ تاسو ته معلوم دی چې ایران خپله مرستې ته اړتیا لري څنګ کې ورسره مثلا شمالي کوریا دی چې شمالي کوریا نظامي وسلې لري
اما نشي کولای چې مستقیما په دې جګړه کې ځان دخیل کړي لکه څنګه چې اتحادیه اروپا او امریکا د اوکراین سره ولاړ دی. دا د روسیې شریکان چې دي دوی مستقیما د روسیې نه ملاتړ تر اوسه نه دی کړی، په غیر مستقیم شکل باندې دوی ملاتړ کوي. اما اخواته د اوکراین مستقیم شکل باندې امریکا او اتحادیه اروپا ترې ملاتړ کوي. نو په دغه جګړه کې دا طبیعي خبره ده که دا جګړه حل نشي او په دې جګړه کې زه په دې باور یم په نړیوال سیاست کې داسې نظم کې اوس قانون دا دی. یو وخت کې مذاکراتو کې خبره بورد باخت و، یو خواته مکمل به ګټونکی کېدله بلې خواته به مکمل ناکام و. اما اوس هغه بازي تبدیل شوی دی، لوبه بدله شوی دی، په دې کې دواړو خواته بورد دی. یعنی په دې کې به موږ بایلونکی نه لرو نه ګټونکی لرو، په دې کې دواړه ګټونکي دي. محمدي صاحب وبخښئ، ولې دغه جګړه طبیعي ده چې په کډوالۍ باندې هم اغیزه کولی شي او د کډوالۍ لامل کیږي؟ د بشري او کډوالۍ بحران اروپایي او د سیمې نورو هیوادونو ته څه ننګونې کیدلی شي؟ دغه خبره تکمیل کوم بیا دغه موضوع ته راځم. دغه اوس وخت کې چې دی دغه جګړه به اخر دواړه به ګټونکي کیږي. زه بیا په دې باور یم چې اوکراین به په ځای پاتې کیږي، اما ډېری امتیاز به په دې جګړه کې روسیه اخلي ځکه برلاسه ده. په دې مذاکراتو کې هغه څوک ډېر امتیاز اخلي چې هغه ډېر امکانات ولري برلاسه اوسیږي. یو موضوع که د اوکراین نفوذ مخکې له دې نه چې دا جګړه شروع سي موږ وګورو 1.40 میلیونه نفوذ و، اما وروسته له جګړې نه اوس 30 میلیونو ته رسېدلي، تقریبا 15 میلیونه کډوال سو اروپایي هیوادونو خواته لاړ. اروپایي هیوادونه یا اتحادیه اروپا ولې د دغه جګړې د اوکراین خواته ولاړ دي؟ ځکه دا خو ناورین رامنځته سو، بشري ناورین رامنځته شو، کډوالي رامنځته سو. نو اوس اوکراین اتحادیه اروپا په داسې حالت کې دی که لودي مثلا په منځني ختیځ کې جګړه کیږي ټول اروپا خواته ځي، که د اوکراین او د روسیې او سوریې او اسرائیل فلسطین دغه هیوادونو کې جګړه کیږي ټول اروپایي هیوادونو خواته ځي. نو امریکا کډوال نه مني که نه، نو غیر مستقیما راپورونه له مخکې په امریکا کې اوکراین وګړو ته خبرداری ورکړی چې دوی ووځي، دا پر اروپا څومره اغېزه وکړي؟ آیا دوی به وکولی شي چې دا مدیریت کړي؟ زما هدف هم دا دی چې دا ټول د کډوالي فشار په اروپایي هیوادونو باندې دی او اروپایي هیوادونه دونه ظرفیت نه لري. موږ وینو چې کراکاره دوی هم اخطار ورکوي. د افغان کډوال ته ویلي دي چې تاسو لاړ سئ بیرته هیواد ته، د سوریې کډوال ته همداسې وایي. نو دا د اروپایي هیوادونو دا به یو سیاست وي، د امریکا او د روسیې ترمنځ یو سیاست دی چې موږ څومره فشار راوړلی سو په اروپایي هیوادونو باندې باید راوړو تر څو دوی مستقیما. اوس امریکا غواړي چې اوکراین باید مستقیما 100% د دې خبره ومني، اما اوکراین یو څه ډېر لیوالتیا اروپایي هیوادونو خواته هم لري چې کله سپینې ماڼۍ څخه زلنسکي وځي او داسې بې عزته کیږي نو مستقیم ډایرکټ لاړ څه ته لاړ؟ اروپایي هیوادونو ته لاړ. هلته ورته غونډه ونیول شو او په هغه غونډه کې مستقیما فرانسه او لندن څو هیوادونه د مرستو ژمنه یې وکړله. یعنی امریکا ته داسې سیګنال ورکړله چې یوازې ته نه یې چې ته د اوکراین نه دفاع کوې، موږ هم یاستو. اوس د روسیې او د امریکا ترمنځ داسې لوبه ده چې دا کوم نقش چې د اتحادیه اروپا ده دا باید تضعیف سي. 100% باید اوکراین د امریکا تابع سي چې څه امریکا غواړي باید هغه په اوکراین باندې وکړي، او دلته بیا اوکراین غواړي چې اتحادیه اروپا ځان سره ونیسي. لکه موږ او تاسې عام چې کله چیرته رایباري لاړ سو، جرګې ته لاړ سو، بیا څو نور مشران هم ځان سره ویسو تر څو تاثیرګذاره اوسیږي، اغیستیا پیدا کړي. دغه چې کوم اخري غونډه د زلنسکي او د ټرامپ وسو، د اروپایي رهبران ولې ځان سره ویوړله؟ د دې لپاره چې یو قوت ځان ته ښکاره کړي چې زه یوازې نه یم، ما سره اتحادیه اروپا هم ولاړ دی. اوس چې څومره کولی سي امریکا غواړي چې د اتحادیه اروپا چې دی د دغه اغیزه باید کمه سي او زلنسکي دې ته مجبوره سي چې د امریکا خبره ومني. ډېره مننه کورودان. څمکنی صاحب، د دې جګړې کې یا په دې روانه جګړه کې څوک ډېر ګټونکي دي او چا ډېر زیان ولید په دې کې؟ نو جګړه خو طبیعي ده چې زیان به لري، ځکه که انسانان وژلی کیږي، کورونه او سړکونه پلونه ټول د منځه پکې ځي، تجارت پکې ټکنی کیږي. خو ګټونکي روسیه ځکه شوی چې کریمیا نړۍ په رسمیت نه پیژنده. که چیرې کریمیا په رسمیت وپیژني دا ډېره ستراتیژیکه جزیره ده، د ټوله توره بحیره به د هغه کنټرول لاندې وي. لوهانسک
او دونیسک دغه ځایونه دي چې هغه په روسي ژبه کې چورنازیوم یې وایي یعنې توره ځمکه دا حاصلخیزه دی او لاندې لیتیوم او کوبالت او دا ټول شیونه پکې پراته دي. مسله دا ده چې روسان خاورې ته اړتیا نه لري. روسان یوازې دې ته اړتیا لري چې دوی د ځان راتلونکی وټاکي. کنې روسیې باندې چا زور نه رسیږي او که په رسیدای په د څو کلونو کې به روسیه اوس تضعیف کړې وه دا د انګلیسانو پلانونه نه دي چې عملي شي چې ته راځئ چې روسیه ټوټې ټوټې کړو. آیا تاسو فکر کوئ چې د روسیې جګړه به یوازې همدغه مشخصو سیمو پورې محدوده وي؟ هېڅکله نه. روسان خپل پلان نه اوري. اوس هم واګنر د روسي و شبکه د نظامي دا ټوله اروپا کې جنګیږي وبښئ په افریقا کې همالته یې ګټې دي. په هر ځای کې دوی هلته فعالیت لري لکه د بلاک واټر چې امریکایانو جوړ کړی دی. یعنې پوتین روسان اوس هماغه نه دي چې پخوا وو. څه اړتیا لري چې دوی د اروپا ته ګاز خرڅ کړي؟ ولې د هغه بشري قوت خو په هندوستان او په جنوبي اسیا په دغو هغو کې دی په موږ او تاسو کې دی. موږ سره تجارت وکړي د هغه په پرتله به ډېر اسان ورته پرېوځي او اروپا به دایما ورته محتاج وي. دا اوس هم اروپایان د دوی نه مواد اخلي. په لنډه کې دې پوښتنې جواب راکوي د دې جګړې پراختیا څومره امکان لري چې د اروپا نورو هیوادونو ته وغځېږي؟ په اوس وخت کې نه غځېږي فی الحال دپاره ځکه چې روسانو یو ټارګېټ د ځان دپاره معلوم کړی دی خو په راتلونکي کې ممکنه ده چې د نورو هیوادونو ته هم وغځېږي خو په نورو اشکالو سره. ډېره مننه کورودان محمدي صاحب. که راشو د لویدیځ دریځ ته په لومړیو کې هم ځینې اشارې ورته درلودلې. د اوکراین په اړه د لویدیځ ملاتړ تر ډېره سیاسي او تبلیغاتي دی که نه د جګړې پر لوري یا انډول اغېز کړی؟ دا د لویدیځ یا د غرب حمایت ملاتړ چې دی زه په دې باور یم زما چې هغوی ډېر خپل منافع ته ترجیح ورکوي. بایدن لپاره زلنسکي یو اتل و یو قهرمان و او همیشه به یې تشویق کوله خو چې کله ټرامپ راغی بایدن زلنسکي د ټرامپ لپاره یو ظالم متکبر او جابر کمیډیان دی. ولې ځکه دلته ګټې سره څه سو تبادله سو. اوس اول کې ګټې دا و چې باید د اوکراین ملاتړ کړی وی اما اوس ګټې دا دی چې اوکراین باید د روسیې په مقابل کې ضعیف ښکاره سي تر څو د روسیې سره دا جوړ سي او ډېر امتیاز روسیې ته ورکړي. نمایشي بڼه هم لري تجارتي بڼه هم لري. خپل سلاوې پرې خرڅې کړل دی خپل زور او قوت یې روسیې ته هم وښودله. غرب اتحادیه اروپا ته یې وښودله چې بې له ما نه تاسې نشئ کولی د خپل هیوادونو نه دفاع وکئ. باوجود دې چې تاسو 28 هیوادونه یو اتحادیه لري تقریبا 45 هیوادونه اروپا قاره کې دی نو دا ټول ته یې داسې وښودله چې زما نه بغیر تاسې نشئ کولی. او روسیې ته هم دا وښودله چې زه کولی سم هر رقم چې وغواړم په اتحادیه اروپا کې هر چلند وکم کولی سم. که په تا باندې زه وغواړم مثلا تا سره تقابل کې واچوم دا ټول اچولی سم او ماسې هم وکړله. په روسیې باندې یا د روسیې پر وړاندې اقتصادي بندیزونو څومره اغېزه کړې په روسیه باندې؟ دا واضح خبره ده که د نړۍ برقرارته موسیږي چې کله د نړۍ سره تقابل دی راغی بیا ته ضعیف کیږي. د روسیې لپاره ښه بازار صحیح دی چې آسیا دی اما دونه ګټه چې بیا اروپا ورته دی آسیا دونه ګټه نشي رسولی ځکه هند اوس تقریبا د روسیې خواته نه دی. هند د امریکایي پلوه هیواد ده د امریکا سره غواړي ښه روابط ولري. چین هم د چین لپاره بهترین بازار اروپا دی د چین لپاره بهترین بازار امریکا دی نو چین نه غواړي چې خپل روابط مستقیما د روسیې لپاره خراب کړي ځکه د چین لپاره تجارت مهم دی. د هغې تجارت تر ټولو ښه بستر په اروپا او امریکا کې دی. نو روسیه په دې مثلا که تحریم کیږي روسیه ډېر زوبلیږي او اوس هم اقتصاد یې زوبله دی خو بیا هم په پښو ولاړ دی. باوجود دې چې ښه ټپي شوی دی باوجود دې چې ښه زوبل شوی دی روسیه هم د دې غوښتونکی دی چې دا جنګ چې څومره زر کېږي باید بند سي ځکه د روسیې لپاره دا حیثیتي جنګ شوی دی. که چیرې روسیه په دې کې ناکامه کیږي په د روسیې عزت او ابرو لاړ او هلته اروپا وایي که چیرې اوکراین په دې کې مثلا ناکام شي او په دې کې هغه بدنامه شي بیا د اروپا عزت دی. نو دواړه سره جرامت ته ضرورت لري باید جرامت وکړي خو څنګه جرامت کیږي دا په وخت ثابت. ډېره مننه. څمکنی صاحب له دې جګړې وروسته له روسیې سره د اروپا د اړیکو راتلونکی څنګه ارزوئ؟ نو د دوی خو ټول د اړیکې په راکړه ورکړه باندې ولاړې دي. ما مخکې وویل چې د ناټو به دې منځه ځي
ځکه هغه ته اوس اړتیا نشته، ځکه وارشاو نشته. چې وارشاو تړون وی بیا درسته وه. اوس به یوازې په سیاسي لحاظ باندې به شرقي او غربي بلاکونه به وي. نو دوی محتاج دي، اروپا محتاجه ده د روس انرژي ته. روس ډېر زیات انرژي لري، هغه پکار ده چې دوی هغه یې ترلاسه کړي، خو روسان به یې ډېره په لوړ قیمت په خرڅوي. یعنې یوازې به د امریکې او د نورو هیوادونو نه، د عربي هیوادونو نه به یو څو سنټه ورته کمه وي، نه یې پرې خرڅوي. د دې جګړې د دوام یا د پای ته رسېدو احتمالي سناریوګانې څه کېدلی شي یا څه دي؟ خو اوکراین نه به مځکه اخیستلی کېږي، یوه د یوه ده. که هغه ونه شي مکمل اوکراین به د روسیې وي، دا یې دویمه ده. دغې نه نوره بله هېڅ سناریو بله نشته، دوی سناریوګانې. ډېره مننه. محمدي صاحب، د دې جګړې په رڼا کې نړیوال نظم له کوم بدلون سره مخامخ ده؟ تر ټولو مهمه موضوع همدا دی. موږ که د اولې جګړې وروسته وګورو، موږ ته مثلا څه جوړ سو؟ هغه سازمان ملل نه مخکې جامع ملل جوړ سو. خو چې کله دویمه نړیواله جګړه وشو، د هغې نه بعد ملګرو ملتونو یا سازمان ملل جوړ سو. اوس ملګرو ملتونو خپل حیثیت د لاسه ورکړی دی، خپل وقار د لاسه ورکړی دی. ولې؟ ځکه په فلسطین کې په مسلمانانو باندې چې کوم بشري ناورین وسو او دا د هغې په مقابل کې هېڅ ونشو ویلی. په اوکراین کې هذا قیاس، په سوریه کې همدغسې. نو نړیوال نظم بیا بدلیدونکی دی چې نړیوال نظم اوس به د قطبي حالت نه وځي. اوس موږ نړیوال کېدلو حالت روان یاستو. مثلا روسیه، چین، امریکا، دغه درې لوی قدرتونه دي. زه چې کوم ځای پورې فکر کوم چې کومه لوبه روسیه شروع کړې دی، چې مثلا برکس هیوادونه، شانګهای دي، دغه روسیه غواړي چې د غرب او د اتحادیې اروپا په مقابل کې یو قوت سي. موږ به د نړۍ د درې قطبي حالت ته بځو چې درې قدرتونه به وي او دا درې قدرتونه به تصمیم نیسي. منځ کې چې کوم هیوادونه دي دوی بیا چانس لري چې یا د امریکا سره اوسیږي، یا د چین سره اوسیږي، او یا د روسیې سره اوسیږي. خو چې کوم ځای پورې زه فکر کوم چین او روسیه په یو قطب کې راځي، یو قدرت به راځي. اتحادیې اروپا به یو قدرت سي، امریکا به بل قدرت سي، حتی خاور میانه هم کېدلی سي چې عربي هیوادونه هم ځان ته همداسې یو قوت جوړ کړي، هغوی به یو بلاک سي. خو نو موږ د دوه قطبي حالت نه یا یو قطبي حالت نه وځو چې اوس امریکا یو هوژمونیک قدرت دی، امریکا د هوژمونیک قدرت څخه وځي، غورځي، نور به تصمیم نیونکي یوازې امریکا نه وي، دلته نوی قدرتونه هم پیدا کېدونکي دی. محمدي صاحب، که څه هم وړاندې ډاکټر صاحب یو څه اشاره ورته درلودله، تاسو هم غواړم چې وپوښتم او په لنډو کې ځواب راته راکړئ. ستاسو په نظر د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره اصلي حل لارې څه دي؟ آیا ډیپلوماسي، اقتصادي فشار یا هم د جګړې دوام کېدلی شي؟ پاتیال صاحب، د هرې جګړې پایله په مذاکره د میز شاته کېږي، یعنی مذاکرات په اساس کېږي. ډیپلوماسي نتیجه ورکوي. اوس نړۍ د ډیپلوماسي قوت کې دی، قدرت د ډیپلوماسي دی، د خبرو اترو دی. که چیرې ډیپلوماسي نتیجه نه ورکوله، مذاکرات نتیجه نه ورکوله، پوتین او ټرامپ سره نه لیدل، پوتین او زیلنسکي سره نه لیدل، زه په دې باور یم او نړۍ دا خو ثابت شوی دی په نړۍ کې چې د هرې جګړې پایله د میز په سر کېږي. یعنی ډیپلوماسي نتیجه ورکوي، خو په ډیپلوماسي کې دغه امتیاز ورکول کېږي. یو خواته امتیاز غواړي. اوس که کریمیا جزیره روسیې ته ورکړل سي یا کومه خاوره چې روسیه نیولی دی هغه روسیې ته ورکړي او اوکراین ته ووایي چې دا څه چې لري دا باید وساتي. دا نور معاهدات چې سره خپل منځ کې سره وکړي دا جګړه پای ته رسیږي. اوس د دوی دغه جنګ په څه دی چې دوی سره نه جوړیږي، سره نه تقسیمیږي. هغه یو هم ډېر امتیاز غواړي، بل هم ډېر امتیاز غواړي، خو اخر به ډیپلوماسي ځای نیسي. ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر معین ګل څمکنی او د پوهنتون استاد ښاغلی ذکي الله محمدي صاحب چې راغلی د اوکراین او روسیې جګړه د ښکیلو اړخونو موخو په تړاو سره خپل نظریات شریک کړل. درنو اورېدونکو او کتونکو، له تاسو هم نړۍ مننه چې د بحث تر پای شیبو راسره وئ. تر بیا او بل بحث ښې چارې.